بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیا هم راغلاست د واټر جیم انلاین کلاسونو ته. ملګرو لکه تیر درسونو کې موږ د واټر سپلای په اساساتو باندې خبرې وکړلې او د واټر سپلای ځینې فانډامنټلز بیان کړو. په ننني درس کې به زه تاسې ته په سروې پلاټ باندې خبرې وکړم چې کله تاسې سروې ترسره کوئ نو ډیزاینر دپاره تاسې کوم ډول سروې پلاټ باید هغې ته ورکوئ. په سروې کې مخکې مونږ هم بیان کړه که راشو مونږ ولوستل چې مونږ باید کم کم شیان سروې کو. دا موضوعات مونږ بیان کړه. دلته که راشم وګورم واټر جیم کلاس دلته راشو سروې پلان پیژندل کې منګه او تاسو ویلې چې د سروې کې باید منګه د وګړو نفوس، د اوبو د سرچینې مشخصول، ټوپوګرافي سروې، د اوبو د سرچینې مقدار معلومول او دا ټول موضوعات باید څنګه کو معلوم کو. نو اوس کله چې تاسو سروې تر سره کوئ څه به کوئ؟ کله چې تاسو ساحې ته ځئ نو تاسو به یو سکیج اخلئ. هغه سکیج کې به خپل ټول شیان مشخصوئ، هغې نه وروسته به راځئ دلته اوس شی کوئ خپل پلاټ به جوړوئ. تاسو به ډیزاینر ته یو پلاټ ورکوئ. په دې شکل به تاسو څنګه کوئ؟ یو سروې سکیج جوړوئ. هلته راشئ انجینر صاحبانو ما سره یو سروې موږ ترسره کړې ده. دا سروې تاسې وګورئ یو سکیج دی چې دا موږ په نورستان کې ماروی شبکې یو سکیج اخیستی دی. د ماروی کلی دی. دلته سپرنګ موجود دی ما سره، الیویشن مې دی دا اخیستی، لوګي او دغه چې دی ما سره سپرنګ دی، طول مې دی ګوره ذکر کړی دی چې طول ما سره څومره دی دومره ما سره طول دی. هغه نه وروسته هلته یو بل سپرنګ دی، دویم سپرنګ دی چې دی الیویشن دومره دی. بیا دلته دغه د دې مقدار د اوبو چې کوم یو دی 2 لیټر پر سیکنډ دی ما سره. دا باید تاسې حتما ذکر کوئ. د دې هم ما سره مقدار دا هم باید تاسې ذکر کوئ چې دې مقدار څومره دی. دا تاسې ته ما ویلي وو چې تاسې به یو داسې واله چې د هغې حجم تاسو ته معلوم وي، د هغې اندازه تاسو ته معلوم وي، لکه بوشکه 20 لیټرۍ بوشکه اخلئ، هر یو سټاپ واچ به اخلئ، هغه به اندازه کوئ. هغه نه وروسته دلته ما سره یو جوینټ دی، د هغې فاصله ده، دا د جوینټ ارتفاع ده. جوینټ 1 مې ورسره ګوره لیکلی، جوینټ 2 دی، دومره فاصله ده دې پیپ ده، دومره چې دی الیویشن دی. په همدې شکل مې ټول جوینټونه الیویشن او فاصلې څنګه دی ذکر کړي او هغه سکیج مې په لاس رسم کړی چې دا ما سره څنګه کولی شي. که چیرته ساحه همواره یو تاسې کولی شئ ټوپوګرافیک سروې ترسره کوئ، معنا سیکشن یې واخلئ، نو هغه بېله موضوع ده، په هغې شکل هم تاسې کولی شئ، خو هغه ډېر زیات وخت نیسي. په کلیوالي ساحو کې په هغې شکل سره موږ نشو کولی، او په ښاریاتي ساحو کې که چېرته یو منظم پلان له مخې ځئ نو بیا تاسې کولی شئ چې ټول مسیر هم سروې کوئ ځان سره سیکشن ډوله. خو که چېرته نه وي نو تاسې کولی شئ چې د جي پي ایس په نقطې سره، لکه اوس عموما په کلیوالي ساحو کې همدغه سروې په دې شکل مخته ځي چې نقطې اخلي د جوینټونو کې. دا جوینټ نقطې انجینر صاحبانو هغه مشخص نه ده، 100 مترو کې اخلئ، 200 کې اخلئ، 250 کې، کوم ځای کې تاسې کولی شئ په اسانۍ ډول سره خپله نقطه واخلئ. نو دا تاسې څنګه چې کولی شئ څومره نقطې نږدې واخلئ لا ښه دی درته. فشار مو په ساحه کې اسانه معلومیږي، د دوی بیا هغه فشار یو جوینټ نه بل جوینټ پورې موږ ته زر مشخص کیږي. دلته انجینر صاحبانو وګورئ یو ریزروار دی ما سره، په دې ریزروار الیویشن مې معلوم دی. دغه یعنی دا ریزروار معنا ده دا لوکیشن ما انتخاب کړ. دا به ساحه کې تاسې انتخابوئ چې کوم ځای ته د کلي تر ټولو جګه نقطه وي چې د دې نقطې نه ټول اوبه نظرا تاسې ساحه ګورئ چې ټولې اوبه لاړ شي. مطلب دا د دې ریزرور نه باید جګترین پوینټ د کلي چې کوم ځای تاسې به حد اقل 15 متره ټیټي، 100 متره 15 متره شاوخوا 10 متره شاوخوا باید ټیټي تر څو هغې ته د اوبو ورکړل شي. بیرته ما سټارټ همدې ځای نه اخیستی ریزرور، دلته ځای نه و دلته م رسم کړی، دې ځای نه ریزرور دی. بیا ښکته راځو، په دې شکل سره موږ دلته ښکته راځو ګورو 200 متره فاصله کې جوینټ دی، 19 ارتفاع ده. بیا دې خوا یو کور دی د محمد رحیم په نوم، محمد رحیم په نوم کور دی چې 15 نه یعنې یو کور هم اخیستی، دلته 15 فامیله اوسېږي او یو هاوس دی. د همدې رحیم په کور کې 15 فامیله اوسېږي. نو دغه فامیلونو تعداد هم اخیستی دی. ورسره د دې ځای کې الیویشن دی چې 1940 دی د دې ځای الیویشن. هغه نه وروسته پیپ دې مسیر باندې راغلی 15 متره ښکته 19 الیویشن راغلی دی.
350 دی فکر کوم 15 متره دی ښه دلته راغلی دی هغه نه وروسته دې جوینټ ته چې راغلی دی 1914 دی جینټ 7 دی د نه وروسته یو شاخه دې خوا تلي یوه شاخه دې خوا تلي انجینر صاحبانو دغه د شبکاتو کم پلاټینګ لیوټ چې کیږي دغه توزیع سیستم دوی چې کوم دی دا عموما 3 ډوله دی یو تړلی سیستم دی یو شاخه‌یي سیستم دی او یو کمباینډ دی هم تړلی دی هم شاخه‌یي سیستم دی دا چې کوم سیستم دی دا شاخه‌یي سیستم دی تړلی سیستم چې دی هغه ټول پایپونه یو د بل سره وصل دي معنا اوبه په دې دغې کې داسې یو سرکال په شکل جریان لري پکې داخل کې د دوی ځي او په تړلي شکل کې چې دی بس اوبه دلته رالی دي شیردان نه دنه بل طرف ته نه ځي همدې شیردان ته راورسېدي خو هغه شاخه‌یي سیستم چې دی هغه د عمومي پایپونه ټول په خوا او شا کې داسې تیر شوي او منځ کې شاخه‌یي ورکړل شوي چې بیرته که چېرته دلته دې پایپ کې اوبه ذبه کېږي بیرته عمومي پایپ ته وځي که چېرته بند شي نو جریان دایمي پیدا کوي هغې کې نو هغه په دې شکل دی دلته راځو دې طرف ته د رفیع کور دی مطلب تاسې اجتماعي سروې کې ګوره الیویشن د هاوس کنیکشن دا هاوس کنیکشن سیستم دی یو د سټینټ آف سیستم دی سټینټ آف داسې دی چې د لسو نه تر 20 فامیلو پورې یو دانه شیردان جوړیږي نو تاسې به مستقیما هغه ځای کې شیردان او فامیلي ذکر کوئ هلته به تاسې هاوس کنیکشن ته د هېڅ ته ضرورت نه لرئ چې ورکوئ هلته دې ته ضرورت نشته صرف تاسې هاوس کنیکشن ولیکئ چې سټینټ آف دومره فامیله خلاص هاوس کنیکشن معنا دا ده چې دې ځای پورې زه اوبه راوړم د دې ځای نه وروسته دې 7 واړو کورو ته دا پایپ توزیع کېږي 7 واړو کورونو ته بیل بیل ځي په دې شکل ځي هلته هر کور کې بیا بیل بیل شیردان نصبېږي هاوس کنیکشن دی او شیردان چې دی په دې ځای کې شیردان لګوم دا ټول خلک راوځي بیرون د دې ځای نه اوبه اخلي دا زما چې شی دی دا مې سټینټ آف دی یعنی شیردان سیستم دی نو دلته ګورم چې دا کور دی 12 فامیله دي 7 کورونه دي 7 کورونه معنا دا چې تاسو کله بي کیو کې بیا محاسبه کوئ د دپاره یو اندازه پیپ نلکه او میټر نیول کېږي نو تاسې د 7 کورونه دي دې ځای کې به تاسې 7 نلکې 7 دانې میټرې او تقریبا 15 متره نو 7 ځلې 15 متره او 15 کې ضرب کړئ دومره پیپ به تاسې دې ساحې ته بي کیو کې بیا نیسئ په همدې شکل دلته هم ګورئ دغه شیان نیسئ دلته یو سټینټ آف دی یعنی شیردان دی مساجدو دپاره موږ کنیکشن صرف ذخیرو ته ورکو او یو سټینټ آف لګو که سټینټ آف د ضرورت سټینټ آف لګو او که چېرته د دوی هغه خپل کنیکشن و سلنډا سیستم یو دلته به تاسې کنیکشن ورکوئ ابه نیسئ دلته راځو د احتشام کور دی 1942 فکر کوم 1915 او دا 1892 دی 1892 متره ارتفاع ده دا 1909 دی صحیح ده 1909 دی او دا 1909 دا هم دی 1903 دا ده او د احتشام کور چې 2 متره لاندې دی دا څومره دی 1892 متره په ارتفاع سره دی نو تاسې به فامیلي ورسره هاوس کنیکشن یې څو کورونه دي دلته معنا دلته څو کوره دي بیل بیل کورونه دي یعنی کور دلته مطلب ترې نه دا دی چې یوه چردیواري ده یو شیردان داخل د کور کې لګیږي امکان دی ولري چې په دې یو کور کې 10 فامیلې 20 فامیلې هغه فامیل به تاسې بیا ذکر کوئ ځکه هغې ته د اوبو مقدار محاسبه کېږي مګر کنیکشن بیا یو دانه ورکول کېږي نو دا به په دې شکل تاسو څنګه کوئ یو سکیچ به اخلئ سکیچ به ځان سره رسموئ د هغه نه وروسته به دا موږ ډیزاینر ته پلاټ کوو زه به راځم ما تاسو ته په دې باندې خبره کوم چې څنګه موږ کولی شو یو سروې پلاټ رسم کړو اټوکیټ به ځان سره خلاص کړئ تاسو سره باید اټوکیټ چې خلاص شي نو زه به راشم دغه خپل کنیکشن به څنګه دی دغه سکیم کوم سکیچ چې ما اخیستی دی دپاره دا به تاسې په اټوکیټ کې ډرا کوئ او ډیزاینر دپاره به دا هغه ټول معلومات څنګه کوئ ذکر کوئ یوه یادونه باید وکړم ستاسې دغه سکیل چې دی د خط د لیکلو دا تر داسې حده چې په پرنټ کې باید دا راشي نو کوشش به کوئ چې خپل سکیل به هم برابروئ او خپل دغه به هم یعنې که تاسې چېرته کوشش وکړئ ځان ته تیار یو فریم جوړ کړئ د A4 دپاره A3 دپاره نو همغه فریم بیا راخلی اتومات کافي کوئ د هغې په فریم کې داخل تاسې خپل لیاوټ کوئ نو د هغې ځای کې چې تاسې پلاټ وکړئ نو ستاسې دغه پلاټ به دایمي د فرنټ کې اسان راځي او پرنټ کېږي به
صحیح ده انجر صاحبانو. اوس ما ځان سره خپله زه خپل دغه لرمه څه ورته وایي پریمونه لرمه. ما ځان سره دغه خپل چوکاټونه ځان ته جوړ کړي دي. هغه چوکاټ کې مې هر څه رسېدلي. هماغه به څنګه کوئ تاسې به یې هم دغه کوئ. مشکل نشته دی. A4 ورقې اندازې معلومې دي. A4 ورقې دپاره خپل ډرا وکئ. په دغې کې چې څو په څو کې دی ملي متر په اندازه کې دی. که په متر مو هغه ملي متر متر ته واړوئ هغه اندازې مې ټولې جوړې کړئ. په هماغه اندازه ځان سره یو دغه جوړ کړئ تر څو په پرنټ کې در سره اسانه شي. په پرنټ کې به هېڅ مشکل بیا نه پیښوي. مثلا ما سره دلته خپل دغه دي. زه راشم دا به زه مینیمایز کړم. زه به ته خپل فریمونه وښیم چې ما سره شته دی. را به شمه دلته ابرسانه پروژو ډیزاین پلاټ فور واټر سپلای پشکی او ماروی کامدیش. دا به زه خلاص کړم. ښه ما سره به دا خلاص شي. دلته به وګورو انجینر صاحبانو ما د دې یو پلاټ ترسره کړی دی چې دغه پلاټ کې ما ټول هغه شیان ښودلي دي. دلته تاسې د پشکي وګورئ انجینر صاحبانو. دغه د پشکي کلی دی. دلته ما دې دپاره منظم پلاټ ټول رسم کړی. اوس به موږ هم دغه شان پلاټ رسمو. په دې شکل به دا پلاټ رسمو. دا پلاټ ما سره معلوم دی. کنیکشن معلوم دي. هر څه معلوم دي. نو دغه ما سره دي. دلته تاسې راشئ انجینر صاحبانو وګورئ په دې شکل. دا یو دانه زه راخلمه کاپي کوم. صحیح ده انجینر صاحبانو. کنټرول سی وهم او راځم یو خپل نوی پلاټ ځان ته څنګه کوم د هماغه شکل چې ما سره کوم تصویر دی په هماغه شکل ځان سره پلاټ کوم. صحیح ده. ښه دا ځان سره دلته اچوم. ښه زیډ انټر ای انټر. صحیح شو انجینر صاحبانو. زه دې صرف خپل دغه راخلم فعلا دپاره فریم راخلم. او انټر. دا به یو ځای نه راونیسئ او را به شئ دلته به یې کاپي کړئ. صحیح شو. ښه دا هم چې انجینر صاحبانو کاپي کې دا هغه معلومات دي چې دا به هلته موږ ذکر کوو. اوس راځم زه په دغه ځای کې خپل هغه کوم لغه چې اندازه وه زما څنګه کومه مخ ته وړم. دا مینیمایز کومه. دا هم مینیمایز په شکل. دا راځم دلته انجینر صاحبانو. دا هم مینیمایز کوم ځان سره. دلته راځم په دې ځای کې دا ځان سره ږدم. صحیح شو. دې ځای نه شروع کوم انجینر صاحبانو. نو زه راځم لاین اخلم. صحیح ده. زه ګورم دا زما شبکه چې دا داسې راتاوه شوې ده بیرته داسې تللې ده. نو دا شبکه زه د دې ځای نه پیلوم انجینر صاحبانو. صحیح ده. یو ګوره انجینر صاحبان یوه خبره دلته ښه کومه. که چیرته دلته تاسې هغه دقیق اندازه ورکئ نو بیا په واټر جیم کې تاسو ته ضرورت نه پیښیږي چې بیا خپلې اندازې ولیکئ. خو که دلته تاسې په آزاد لاس کار کوئ د خپل پرنټ لپاره چې اسانه پرنټ شي نو بیا به هلته تاسې څنګه کوئ واټر جیم کې به لینت بیرته معرفي کوئ. که دلته مو په خپله اندازه ورکړو واټر جیم کې ضرورت نشته تاسې اندازه ورکړئ. او که چېرته مو دلته ور نه کړو نو هلته مجبور یاست چې بیا به ورکړئ. هلته به بیا انشاءالله موږ په آزاد لاس کار وکړو هلته به بیا ورکړو. صحیح ده. مثلا دغه ځای پورې زما یو جوینټ دی. دې ساحې پورې داسې بیا لږ دې خوا راغلی جوینټ مې. بیا زما دوهم جوینټ چې دی ښه لږ داسې بره نه شروع کوم تر څو زما کار دې ځای نه شروع شي. یو جوینټ بل جوینټ بل جوینټ. دا مې د شیول جوینټ. څو جوینټه دي ما سره تقریبا 4 5 6 جوینټه. 1 2 3 4. دا مې دي 15 جوینټه او 15 او ښه د خپل پلاټ دغه ځای نه پیلوم ځکه دلته تاو شوی دی سیستم بیرته. نو زه به راشم دې ساحې نه به شروع به وکړم انجینر صاحبانو. دا مې د یو جوینټ. دا مې د بل جوینټ. هغه بیا لږ تاو شوی بل جوینټ بل جوینټ
او دې ځای کې زما ذخیره ده انجینر صاحبانو. صحیح ده. بیا دلته راکوم راځم ذخیرې دپاره یو شکل اخلمه. مهمه نه ده چې هر شکل تاسې واخلئ، کوم مشکل به پیښ نه کي. په دې شکل سره صحیح ده انجینر صاحبانو. دغلته به راشو. هغه نه وروسته زما جوینټونه په دې شکل راغلي دي. نو دلته دا زموږ لیاوټ لږ تاو شوی دی، مونږ داسې لږ تاو رسم نه کړو، نو لږ به یې تاو رسم کړو چې اسانه شي مونږ ته. صحیح ده انجینر صاحبانو. دلته سیده راغلی دې ځای پورې، بیا داسې جوینټ یې اخیستی، بیا دلته تاو شوی دی، بیا همداسې دی، بیا په دې شکل تاو شوی دی داسې. لیاوټ ته به راشو. دغه آزاد سکیل باید تاسې داسې رسم کوئ چې تاسو سره باید ټول دغه شي. صحیح شو. یو جوینټ، دوه جوینټه، درې جوینټه، څلور جوینټه، پنځه جوینټه، شپږ جوینټه. صحیح ده. دا ما سره پنځه جوینټونه شو. هغه نه وروسته ذخیره اخلمه. داسې یو ذخیره دلته رسموئ، بیا یې لوهئ. د نه وروسته تاسو سره په دې شکل یو جوینټ راغلی چې بیا دې دلته یو لین تللی. صحیح ده. بیرته په دې شکل دې خوا راغلی دی، لږ ښکته راغلی دی، یو جوینټ دلته دی، د ده نه یو لاین دې خوا تللی دې کیل ته، بیرته بیا په دې شکل ښکته راغلی دی، دلته یو دې دلته راغلی، او بل لاین زما دې خلکو ته تللی، بل لاین زما دې خوا دغې خلکو ته راغلی دی. صحیح ده. نو کولی شي په دې شکل دا څنګه کوي، پلاټ کوي ځان سره. دا لږ دې خوا راوړم انجینر صاحبانو. صحیح ده. یعنې دې ځایونو کې ګورئ دلته دا تاسو یو لیاوټ کوئ ورته، دلته د سر دغه ځای کې یو کور دی. صحیح ده. ښه، دا وشو. دلته ذخیرې دپاره یو سیستم رسمومه، یو شکل ورکومه په دې شکل. صحیح ده. یو شکل ورکړئ، معنا دا ده چې دلته دا اوبه څنګه دی، دا راټولیږي دې ځای ته. صحیح شو. دا مې د ذخیرې یو چشمې دپاره رنګونه ورته مختلف انتخاب کړئ تر څو تاسو سره معلوم شي. لکه دلته ګورئ چې ما ځان سره دغه ځای لپاره ځینې رنګونه استفاده کړي دي. صحیح ده. دا ګورئ دلته سیند دی، تاسې به لیاوټ کې اخلی چې کوم کوم ځایونه کې دلته ګور دا سړک دی، سړکونه دي، دلته ما سره ټول غر دی، کلي دي او غر دی، نور څه نشته دی. نو هغه زه یوازې ما کورونه ترې رااخیستي، ما لیاوټ کې کړي، دلته به زه ځان سره کورونه هم رسمومه. دا ټول غر دی، نو زه به دلته بیا ونې لګومه او آباد کوم. صحیح شو. دا دی په دې شکل. راځم دې دپاره هر یو دپاره بیا خپل خپل دغه رسومه. مثلا سپرینګ دی، زه همدا را کاپي کومه، سی او انټر، ډایرکټ راشئ دلته. انجینر صاحبانو دا زما د سپرینګ شو. دا هغه اندازه چې ما سره پرنټ کې مښکارېږي. یو شی چې دی دغه د جوینټ یو نمونه ده ما سره، دا تاسې هم ځان ته رسمولی شئ. دا را کاپي کومه، دایره واخلئ او داخل یې څه کوئ، هچ کوئ. نو دا زما یو جوینټ دی، دا زما بل جوینټ دی، بل جوینټ مې دی دا دی، او دا مې بل جوینټ دی، دې شکل مې دا بل جوینټ دی، او دلته ما سره څه دي، ذخیره ده. صحیح ده.
هغه نه وروسته دې ځای کې مې جوینټ دی، دا هم 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 جوینټ دی، یعنی دلته نور کنیکشن دي. دا ټول کلیک کړئ، صحیح شو. الیویشن راواخلئ. ما سره دا الیویشن څومره دی انجینر صاحبان؟ د سپرنګ الیویشن هلته ما سره څو دی؟ 2008 دی. صحیح ده. په دې شکل دا تاسې 2008 کوئ. اوس همدا راواخلئ، لږ یې دلته موو کړئ تر څو دلته صحیح شي. دا راواخلئ انجینر صاحبانو، کنټرول سی کوئ، راوړئ دلته هر جوینټ ته یو یو کاپي واچوئ. صحیح ده. په دې شکل دلته واچوئ او دلته یو کاپي، دلته یو کاپي، دلته ذخیرې ته بل کاپي، ذخیره کې ما سره کوم دغه دی، دلته بل یو دانه دی، دې ځای کې یو بل واچوئ انجینر صاحبانو، همدې شکل دلته دلته او په دې شکل دلته یو دانه دلته ضرورت دی. دا هغه نقطې دي چې د دې ما په جی پی ایس باندې چې دی ځان سره دغه اغوستي دي، نقطې اغوستي. صحیح ده. ښه، دا به راشم ایډیټ به کوم، کوم چې زما په دغې کې دی هماغه به ورکوم. دویم زما 2000 او څومره دی انجینر صاحبانو؟ 2000 لږ به وګورم، دا 2019 دی، دا 2020 دی. را بشم 2020 به کوم ده. صحیح ده. ښه، دوهمه نقطه چې ده ما سره 2040 اول جوینټ ما سره 2040 راځم. بله نقطه چې ده ما سره دلته دا ذخیره ده، خو دا ذخیره زه نه نیسم، زه دې ذخیرې نه اوبه اخلم. هغه ډیزاین کې ما دام ځان سره غوښتل چې خو د دې اوبه زیاتې دي، نو دا ذخیره زالم چینه ځان سره اوبه ښه اخلم، نو هغه مې پرېښوده. جوینټ 1 دی، جوینټ 2029 دی ما سره، دا څومره دی؟ 2029 دی، 29. راځم دې بل ته، ښه دا بل څو دی؟ دغه جوینټ 2000 او وګورم چې انجینر صاحبان دا جوینټ ما سره څو دی؟ خیر بیا هم 2000 او 23 به موږ ورسوو. صحیح ده. بیا راځم 2026 دی ما سره، بیا راځم د جوینټ ارتفاع 2014 ده ما سره 14 او ریزرور ما سره څو دی؟ 2006 دی. په دې شکل سره ټول جوینټونه څنګه کوئ؟ جوینټونه رسوئ تاسې چې هر جوینټ دپاره بیل بیل. هغه نه وروسته دا دې ځای پورې ورسېد، راځم چې شي ته د دې طول ورکوم. طول ما سره څومره دی؟ دلته به راشي انجینر صاحبانو، د ځای نه به دغه طول کاپي کوئ. صحیح ده. ښه، طول به هم کاپي کوئ، په دې شکل به کاپي کاپي کاپي، دا هم کاپي، پیپ دی، پیپ طول دی، دا هم پیپ دی، دا هم د دې پیپ دی. دا بیا ورته روټیټ کوئ چې لکه که ښه غواړئ چې ښه ښایسته ښکاره شي، روټیټ کوئ ورته، هر د هغې سره یې مناسب جوړ کړئ. دا هم پیپ طول، دا هم د پیپ طول. صحیح ده. په دې شکل تاسو کولی شئ RO روټیټ واخلئ داسې. صحیح ده انجینر صاحبانو. دا راشئ روټیټ کوئ ورته، معنا دا ده چې دا لږ دا یې سره منظموئ، بېرته یې راموف کړئ، راوړئ دلته. که غواړئ چې دغه ډیزاین هم لږ لږ شي، نو په دې شکل ورته دا روټیټ کړئ. صحیح ده انجینر صاحبانو. هغه نه وروسته راشئ، دا څو متره دی ما سره؟ 350 متره دی.
دا په ساحه کې تاسو په متر په واسطه څنګه دی اندازه کړی دی نو باید تاسو واخلئ که جی پی ایس باندې پوهیږئ متر اخیستی شي په جی پی ایس یې وکړئ انجینر صاحبانو که بیا چېرته مشکل درته و نو واټساپ کې مسج وکړئ زه به درسره دا همکاري وکړم چې په جی پی ایس څنګه متر اخیستل کېږي صحیح ده دا 80 متره شو دا 115 متره دی صحیح ده دا 115 متره دا 2 متره دی 2 متره دی لږ به یې دې خوا را موو کړمه چې بیا زیات پروت دی صحیح ده دا 300 متره تیار 300 متره دی دا را سره تر ذخیرې دلته څو دی دا جوړ شو او دا ما سره انجینر صاحبانو 1.5 متره دی 1.5 او 55 تقریبا 200 او 15 متره صحیح ده دا زما ارتفاع شوه ښه ارتفاع مو ورته په دې شکل ورسوله هغه نه وروسته دلته راځئ داخل د ریزروار لیکئ ورته ریزروار الیویشن ورکوئ صحیح ده ریزروار ته مې الیویشن ورکړی تېرېږم تې صرف دلته دغه راخلم سی او ریزروار دی ما سره اوس به تاسو وګورئ چې دغه ډیزاین هم ورو ورو څنګه کېږي ښایسته کېږي ریزروار دی بیا دې ځای کې کورونه دي هغه کورونو دپاره هغه سروې دغه به ورته رسوئ کنیکشن دی هاوس څو دانې کنیکشن ته لري فامیلي څومره ده هغه رسوئ انجینر صاحبانو ما سره صرف دې ځای کې کورونه دي نو دغه ته یو کلیک کوم یو دلته کوم یو دلته کور دی ما سره دې لپاره معلومات دلته رسوم او دې لپاره دلته رسوم راځم فامیلي ده را سره څو فامیلي تاسو سره موجود ده هغه خپله څنګه کوئ رسوئ دغه کنیکشن دی د هاوس او د کور نومونه دي دا به هم راواخلئ تاسې کولی شئ انجینر صاحبانو که کافي مشکل درته خو به درسره نه وي خو خپله یې ورسوئ مشکل نشته خو دا ما د کار د اسانۍ په خاطر ځان ته جوړ کړی دی نو زه همدغه رسومه صحیح ده نو په دې شکل سره زه دا زر ځان ته رسولی شم دا ما سره بل په فرنټ کې بیا ښه ښکاري ځکه دا د خط سایز ما ټیسټ کړی دی سکیل مې چې دا په فرنټ کې ښکاري ښه دا مو شو انجینر صاحبانو یو شی دلته پاتې شو چې د کور نوم به لیکئ چې دا د چا کور دی او څو کوره دي دلته مثلا دلته تاسې وګورئ انجینر صاحبانو دغه به زه مینیمایز کړم په دې شکل که تاسې وګورئ په دې ځای کې ما سره 7 کوره دي دلته نو تاسې به دا څو کوره دي 7 کوره دا به ورته وکئ صحیح ده فامیلي ما سره په دې ځای کې څو دي 12 فامیلي دي فامیلي به تاسې څنګه کوئ 12 کوئ کنیکشن د کوم ځای نه ټاکئ دا د زما یو کنیکشن دا د دوهم کنیکشن هاوس کنیکشن دی دا مطلب دا ده چې کور ته پکې ځي صحیح دی دوهم کنیکشن مې دی وشو دا مو رسېده دلته ګورم دا ما سره 15 فامیلي دي یو کور دی دلته به د هغه کوروالا یو نوم هم لیکئ مثلا دا را کپي کومه سی او دلته اچوم د دې کوروالا نوم چې دی احتشام دی نو د کوروالا نوم به هم لیکئ احتشام ملحق احتشام نوم دی دا به هم لیکئ دې ځای کې بیا دا واخلئ سی او یې کوئ انجینر صاحبانو دې ځای کې یو دانه ته ضرورت دی دلته هم کورونه دي دې ځای کې هم کورونه دي انجینر صاحبانو او دلته هم د یو نفر مشر کور والا نوم به تاسې لیکئ په دې شکل به ټول څنګه کوئ ایډیټ کوئ به هغه به خپل دغه به پکې رسوئ چې څو کورونه دي دغه کم ډیټا چې دلته ده دا به رسوئ بل هغه لیجنډس به رسوئ تاسو سره په ساحه کې څه شی چیرې سرکونه دي څه دي ما سره دا غار دی نو زه دا د ونو نښه راخلم ځینې ونې زما سره په ساحه کې دي تر څو مشخص شي چې د کومې ساحه کې ما سره ونې دي کومې ساحه کې نشته ما سره په ټوله ساحه کې ونې ښه پرېمانه دي
نو دا زه اخلم کنټرول سی تر څو زما د لاس سره برابر شي. صحیح ده. په دې مسیر کې معنا ما سره ونې دي، دلته هم ونې شته دی، کورونو سره څنګ کې ونې هم دي. نو دا به ورسوئ پکې ځینې تر څو یې معلوم شي. هغه نه وروسته ما سره کورونه دي، کورونه زه اخلم. فکر وکړئ چې په دې ځای کې ما سره څو 7 کوره دي. نو دلته به تاسې د کورونو علامه رسمه کوئ چې دې 7 کورو ته دا څنګه کېږي کنیکشن ځي. داسې دلته ما سره څو کوره دي؟ حوض 10 کوره دي. صحیح ده. 10 کورونه به تاسې دلته څنګه کوئ انجینر صاحبانو؟ رسم کوي کورونه تر څو پته ولګېږي چې دلته موږ سره 10 کورونه دي، یعنې دغه 10 وړه کورونه د ده نه استفاده کوي، د دې ځای د اوبو نه استفاده کوي په دې شکل. په همدې شکل به تاسې راشئ، دلته به زر کورونه ورته ولیکئ چې څو کوره دي، هغه کورونو تعداد یو لیجنډ رسم کوي. مهمه نه ده که زیات رسم کوي، ځکه هغه لیکل تاسو سره مهم دي چې هغه وشو. نور خو هسې هم د ډیزاین دی، صرف ډیزاین په خاطر چې هغه مشخص یي، صرف چې دلته څو کوره دي معنا بس هماغه ورکول کېږي. نور داسې دلته مطلب جومات دی، سټینټ آف دی، نو دغه یو جومات دی، دې ځای کې همدغه جومات یو دانه به ورکوئ خلاص. صحیح ده. په دې ځای کې څو کوره دي؟ مخکې مو ذکر کړ چې یو کور دی، نو دلته به هم هماغه یو کور علامه رسمه کوي. بس په دې شکل سره به انجینر صاحبان تاسو څنګه وکړئ؟ پلاټ ترسره کوئ. دا مو لیاوټ ورته وکړو، هر څه هغه مشخصات مو دې کې ورسول. لکه په دې شکل سره ګوره څومره الیویشن د دې ځای نقطې مثلا ما سره څومره د الیویشن خو شته دی، یو ځل بیا ضرورت نشته زه یې ولیکم، دغه دی شته دی. نو دا نقطه مو لیکله، دې شکل دا خلاص شو. هغه نه وروسته تاسې سروې هغه کوم ډیټیلز چې دي هغه هم باید دلته ولیکئ. که دلته تاسو سره چېرته کوم دغه وي نو کولی شئ هغه هم ولیکئ. دا به را کاپي کوئ ورته. دا سرعنوان دی، سرعنوان به هم راوړئ، دلته به ورته سرعنوان واچوئ انجینر صاحبانو تر څو مشخص شي چې دا کوم ځای دی. هغه سرعنوان به ایډیټ کړئ. بیا وروسته تاسو سره دغه ډیټیلز دي، کوم چې مشخصات دي دا به تاسې رسوئ. مثلا سروې نوټس دی موږ سره، سروې نوټ به رسوئ انجینر صاحبانو په دې شکل. او دلته به ورسره یو بل څه چې دي هغه د سروې ځینې نقاط لیکل کېږي. که چېرته بریک پریشر تاسو سره وي، بریک پریشر به هم په نښه کوئ. دا دلته به یو ځای کې ورته دا څنګه کوئ انجینر صاحبانو؟ پیسټ کوئ، دا به ایډیټ کوئ. مثلا سروې نوټ کې دي ټوټل فامیلی سروې کې تاسو څو نفر دي، هاوس کنیکشن څو دانې شو، ما سره ټول 5 دانې شو هاوس کنیکشن، یې 15 دانې شو، یو دانه سټینټ اپ شو. ایکسکیویشن سافت کټینګ دا به هم دلته ذکر کوئ چې کومه ساحه څومره سافت کټینګ ده، څومره هارډ کټینګ ده، هغه هم دلته به لیکئ. سپرینګ چې دی څومره مکس حالت یې څومره دی او مینیمم څومره به دلته لیکئ. دا الیویشن دی، دلته به راشئ د سپرینګ دغه به ورکوئ، کوردینیټ به ورکوئ، بریک پریشر ټانک کې د سره هغه به ورکوئ، ریزرور کوردینات به دې ځای کې څنګه کوئ رسوئ به. نو په دې شکل به تاسې خپل یو سروې پلاټ رسموئ انجینر صاحبانو. دغه سروې پلاټ چې دی ډیزاینر د همدې په اساس چې شی کوي خپل ډیزاین مخته وړي. ستاسې د همدې معلوماتو نه چې دا کوم معلومات په سروې پلاټ کې ورکړه او د سروې شیټونو کې اجتماعي فورمونو کې مو ته کوم معلومات ورکړي هماغه به څنګه کوئ ورته ورکوئ. نو ایډیټ به دلته راځئ چې چا سروې کړی، سروې څوک دی، ډیزاین یې څوک کوي، هغه ټول مشخصات به دلته رسوئ چې شی دی چې دی دا به دلته ذکر کوئ او په دې شکل به تاسې یو سروې پلان جوړوئ. نو دا د نن ورځې درس. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي او ستاسې په درد وخوري. انجینر صاحبانو زه به کوشش کوم هغه څه تاسې ته بیان کړم کوم چې په عملي ساحه کې په کار راځي. که څه هم نظري دومره دغه نه دي، خو نظري مهم دي، زده یې کوئ. زه مواد اچوم تاسو ته په ګروپ کې، هغه زده کوئ
او هغې سره څنګ کې دغه کوم عملي یعنی عملا شکل دغه پلاټ چې څنګه همداسې موږ هم کوو په همدې شکل تاسې پلاټ وکئ دغه شیان ډیټیل دغه کوئ انشاءالله هغه نه وروسته به موږ واټر جیم شروع کوو درسونه به شروع کوو دا د سرڅنګ کې ځکه یو یادونه باید وکړم انجینر صاحبانو چې دغه افغان ټیک یوټیوب چینل دی که چېرته یې درسره سبسکرایب کوئ نو آینده کې نور نوي برنامې او نوي کورسونه چې زه شروع کوم او تاسو هغه به یې د کوم نو تاسو به په اسانۍ سره لیدلی شئ نو دا درسره سبسکرایب کوئ او ټول یې سبسکرایب کوئ ویډیو ټول وګورئ ځکه دا ستاسې په درد خوري ستاسې په ښه راځي نو ویډیو که ډاونلوډولی نه شي ویډمیټ ډاونلوډ کوئ هغې د لارې وګورئ چا نیټ سره ضعیف وي خیر ډاونلوډ یې کوئ وګورئ که نه څوک یې همدلته په یوټیوب کې وګورئ او زده کړه ترې وکئ نو تر هغې مو په خدای سپارم مخه شه